تشریح عبارت نو کتل هغه مولا ته و نو راولګېدو يجوز التيمم بالتراب دا څه لپاره وکنه نو هغه تراب کې لږ نقصان شوی د پاسه کوم حنفي مت راغلی و راځي باندې کوم نه دغه کې لږ شانتي نقصان کړو نو هغه چې کوم دی مولا ته جدا څه وته وکتلې و يجوز التيمم بالغراب جائز دی تیمم کول بالغراب په کارغه باندې طالب جان ډېر حیران شو یو طرف ته سوچ کو چې تاسو کومه خو شرط متعلق دی مخکې تاسو باندې کې او بل طرف ته تاسو کومه خو بيخي او تاسو بيخي دا روا شروع کړو یره استاد وي خفنه شي کې اجازه تاسو چې ونه کوم بيخي مسله ورانی کې کارغه باندې به تیمم صورت د مسلې به شیخ صورت د مسلې را بیان کې نور تاسو کوم وای ځب به خو دې وکړه خو خیر صورت د مسلې به بیان کوم ځکه دا مسله نادره ده کنه صورت د مسلې بدای چې راو بلګيږي او د پټي په غاړه باندې کارغه ناشي پټي غاړ پټي په پرې ده خلا خاوري ټولي په پرې ده کوم کارغه باندې هغه په مودې دې چې مسلې کړې نو څوک کارغه په پټ پټور شي پارام او درب یو ضرب ولور طالب ته چې استاد دا چې یو ضرب جوړاو کو کارغه خوالو ته او تیمم ضربتانه مذهب حنفي خدای چې تیمم چې کوم دی 2000 بیلی دا دین در بوس چاله ورکه نو استاد ته غوسه شي غلی چې طالب عبارت لګیدل او مخکې عبارت وایي نو طالب استغری په خلی کې لاړې وچی نو دا څنګه مصنف چې کوم دام دغه استدلال کوي ښا وی ګوره ومساله ثابته شوې ده او طالب جان ته ماته واضح کار غیر مقلد نور قصې باندې کې اخرهن من حيث اخرهن الله بس پرې کې راغله کنه مثلا لکه ضروري نو راغله پکې نو څنګه پکې راغله حافظ ابن حجر ته دې ته مسله د محاذات وای ښا حافظ ابن حجر ته